یو خاوند خپله ښځه د خپل اشنا سره ګیره کړه، نو خاوند یې په غوسه کې څه وکړه؟ که آیا غواړئ چې تاسو هم خبر شئ نو ویډیو تر اخره وګورئ. دوستانو، پنجاب یو ځای کې ډېر عجیبه واقعه وشوه چې ټول خلک یې په کتلو حیران شول. یو کس چې پولیسو ګیر کړی او پولیس ترې تپوس کوي چې خپله ښځه دې ولې وسوځوله، نو دی ورته وایي چې ماته مې ښځې وویل چې خپلې لور د 2 غنټو دپاره بهر چکر ته بوځه. نو زه چې په بایک باندې روان شوم نو بټوه رانه کور کې پاتې وه. نو زه چې کور ته واپس شوم نو یو ناشنا کس زما کور نه راووتلو. اول خو مې ښځې نه تپوس وکړو، هغې انکار کولو، خو وروسته ښځې هم راته وویل چې زما خپل جسم دی او خپله مې مرضي ده، ستا را سره هیڅ کار نشته. نو زه په غوسه کې راغلم او په بیډ پورې مې وتړله او هغه بیډ ته مې اور ورکړو او ژوندی مې اوسېځله. نو دوستانو، دا به زموږ نننی ویډیو، خو زه به د ویډیو لاست کې دا ووایم چې د یو انسان دا حق نه کیږي چې هغه له مرګ ورکړي، ځکه چې د انسان سره د مرګ هیڅ حق نه کیږي. او بیا چې الله تعالی خپل یو انسان معاف کوي او هغه له معافي ورکوي، نو یو انسان لا هم پکار ده چې بل انسان له یو ځل چانس ورکړي او هغه معاف کړي. تاسو زموږ د ویډیو باره کې څه سوچ لرئ؟ موږ ته په کمنټس کې ضرور ووایئ. او اوس راکئ ماته د نیکسټ ټایم ویډیو پورې اجازت. چېرته چې اوسئ، ښاد اوسئ، اباد اوسئ، بریالي اوسئ. په خپلو دعاګانو کې مو یاد ساتئ. د لوی الله په امان.